بسم الله الرحمن الرحيم. د المنافقون مبارکه سوره چې د قران عظیم شان درشپېتمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 11 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ای پیغمبره کله چې دغه منافقان تا ته راځي نو وایي مونږ شاهدی وایو چې ته په یقیني توګه د الله پیغمبري. هو الله پویږي چې ته ارومرو د هغه پیغمبري، خو الله شاهدی وایي چې دغه منافقان بیخي دروغجن دي. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. دوی خپل قسمونه پر خپل بدو اعمالو سپر ګرځولي دي او په دې ډول دوی د الله له لارې نه منع دي او نور منع کوي. څومره ناوړه حرکتونه دي چې دوی کوي. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. دا هر څه لدی عمل دي چې دوی ایمان راوړ بیا کافر شول. لدی عمل د دوی په زړونو مهر ولګول شو. اوس دوی په هیڅ نه پوهیږي. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. که دوی ویني نو د دوی جوسه او ظاهر به ډیر شاندار درته ښکار شي. که وغږیږي نو ته به خبرو ته وګونیسي. خو په اصل کې دوی ګواکې د لرګي کندي دي چې له دیوال سره په مرتب ډول درول شوی وي. دوی هر زورور आवाज د ځان پر ضد ګڼي. دوی په اخر دښمنان دي. له دوی نه ځان ساتونکی اوسه. خدای دې دوی ووهي. دوی کوم لوري ته اړول کیږي. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. او کله چې دوی ته ویل کیږي چې راشي ترڅو چې د الله پیغمبر ستاسو لپاره د مغفرت دعا وکړي نو خپل سرونو ته ټکان ورکوي او ته ویني چې دوی په ډیر غرور سره لراتلونه ډډه کوي. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ای پیغمبره که ته د دوی لپاره د مغفرت دعا وکړي او که یې ونه کړي د دوی لپاره یو شانت ده. الله به هیڅ کله دوی ته بخنه ونه کړي. الله فاسقانو ته هیڅ کله هدایت نه کوي. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. دا همغه کسان دي چې وایي د پیغمبر پر ملګرو لګښت یعنی نفقه کول بند کړي ترڅو چې دوی تیت پرک شي. په داسې حال کې چې د زمکه او اسمانونو د خزانو مالک الله دی. خو دغه منافقان نه پوهیږي. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. دوی وایي چې کوم بیرته مدینه ته ستانه شونو با عزت یعنی دوی منافقان با ذلیل یعنی مهاجرین له هغه ځای وباسي. په داسې حال کې چې عزت خود الله او د هغه رسول او د مؤمنانو لپاره دی
خود دغه منافقان نه پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اے مؤمنانو، ستاسو مالونه او اولادونه د تاسو د الله له یاد نه غافل نکړي. کوم کسان چې دا کار وکړي هغوی زیانمن دي. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. کوم روزي چې موږ تاسو ته درکړې ده له هغې د خدای په لار کې لګښت وکړئ مخکې له دې چې له تاسو نه د چا د مرګ نیټه راشي او په هغه کې هغه ووایي چې ای زما پروردګاره که ما تر نږدې مودې پورې شاته کړې نو زه به صدقه ورکړم او له نیکانو څخه بشم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. په داسې حال کې چې کله د یو چا د عمل د پوره کېدو وخت را رسیږي نو الله هغه ته هیڅ کله نور مهلت نه ورکوي او تاسو چې څه کوئ الله پرې ښه خبر دی. د